د ننګرهار د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار د 9 امنیتي حوزې امنیتي ځواکونو د وسلوالو غلو یو 13 کسیز خطرناک ګروپ نیولی دی. د امنیت قومندانۍ ویان سید طیب حمد رسنیو ته وویل چې نیول شوو کسانو جلال آباد ښار او نور سیمو کې کورونه او خلک لوټل چې د زړورو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار امنیت قومندانۍ اړوند د 9 امنیتي حوزې زړورو امنیتي ځواکونو د غلو 13 کسیز بانډ نیولی چې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې به د توپنچې او چاقو په زور د خلکو څخه موبایلونه، پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل چې مجاهدینو د یو عملیاتو په نتیجه کې دی لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس تر پوښتنه او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په همدې حال کې یوه نیول شوي کس اعتراف کړی چې د یو کور د لوټلو پر مهال د کورنۍ غړو پرې ډزې کړي او د امنیتي ځواکونو له مداخلې وروسته نیول شوی دی. موږ کور لکه غلا دپاره تللي وو او کور والا موږ ویشتو او بیا مجاهدین راغله موږ یې ونیوو. یو بل نیول شوی کس هم اعتراف کوي چې په جلال آباد ښار کې په زلونو غلاوې ترسره کړي دي. ناره کې مې بایسکل او موبایل پټ کړو. کله چې حرکت مې وکړو د حوزې امنیتي لخوا ونیول شو او ډېر پښیمان یو په دې کار باندې. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او له مسؤلینو غواړي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي ګام پورته کړي. خو د امنیتي ارګانونو نه موږ خو خپل هم آګاه یو، خپل هم دفتر لرو، ګورې 40 ساعته ګزمې او موټرسایکل والا نیسي، غله نیسي او قانون منګولو ته سپاري او موږ لیدلی دی. موږ ته منندو کوو خو د لازیاتو همکارۍ په اساس باید دا نور غلم ونیول شي، قانون منګولو ته ورسپارل شي. د ننګرهار امنیت قومندانۍ ویلي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې امنیت ګډوډ کړي او زیاتوي هر هغه څوک چې د تخریب هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. العدالت مومن، پولیس راډیو، ننګرهار. پولیس د ټولنې خدمتګار